ملګرو یو افسوسناک خبر هغه در سره شیر کوم په سکرین باندې هغه تاسو کتی شئ. امر نوم دی د دې ماشوم کوم د عباد فاروق کوم چې د پی ټی آی یو رکن دی د هغې زوی دی. داسې چل شوی کله چې د 9 مۍ کوم واقعیت شوي د هغې نه پس کوم عباد فاروق چې دی هغه پولیسو گرفتار کړی دی او تر اوسه پورې په جیل کې دی. زه به تاسو سره دا شریکه کوم چې د دې دا کم زوی چې دی امر دا به بار بار لایو په فیسبوک باندې راتلو د خپل پلار کم وینا به کوله چې زما پلار دی راشي او زه به خپل پلار پسې ډېر زیات خفه یم. داسې مختلف قسمه خبرې به کولې خو کم د بده مرغه که موږ پاکستان کم سیاست هلته وګورو داسې حد ته رسېدلی دی چې د کوم سیاست او د هغې کوم نوم چې دی هغه یې بدنام کو. یعنې کوم انتقامي کاروایان روان دي سیاست داسې حد ته ورسېدو که ستا سره څه وشو نو سبا له به که هغه بل په پاور کې راغی نو ستا نه به هغه هر څه کمزور چې دی هغه وباسي. همدغسې چې کوم دی که موږ اوس سوچ وکړو هغسې روانه ده. نو دا کم هلک چې دی امر زه به دا ووایم چې دا د خپل پلار په هغه یاد کې یعنې په خپل پلار پسې دونه خفه و چې د هغه خفګان د لاسه چې کوم دی هغه نن ساه ورکړه او هغه نن وفات شو. نو ډېر زیات یو افسوسناک خبر دی په سوشل میډیا باندې د علاوه کم انټرنیشنل کم خلک چې ورته موږ وایو هغه هم لګیا دي دا شیر کوي. ډېر زیات د افسوس اظهار پې کوي چې آیا د کم په پلار خفګان پې هغه پې دونه سیوا شو چې هغه یې برداشت نه کو د هغه برداشت حد دونه دغه و چې د هغې د وجې هغه نن هغه وفات شو. نو کوم دغه ویډیو چې هغه هم تاسو سره شریک کړه ورسره کوم یو بل ماشوم هم ناست دی په کوم کې چې هغه وایي چې دا د خپل پلار پسې ډېر زیات خفه و د هغې د لاسه هغه وفات شو. دغه ویډیو انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.